خو خیر وخت نه علمه سر صاحب په اجازه سره چې یوه ګناه به کول غواړي د ثواب په شان دی یوه ګناه به کول غواړي د ثواب په شان دی لکه چې مینه څنګه کیږي د عذاب په شان دی او د انور شاته به تیاره وي که نه سوری به وي د انور شاته به تیاره وي که نه سوری به وي زه په خپل سوال کې راځوړند یم د جواب په شان دی او وایه په دومره مسلکونو کې دې څه ولیده وایه بهتاب صاحب وایه په دومره مسلکونو کې دې څه ولیده چې د هر تاره دې ټنګ خیجي د مزراب په شان دی یو نظم ویمه د وخت څپېړې که هر څو مې غېږ کې ونغښتلې او خپلې نیستی لکه مې سر او سڼه ډېره وکړه بدو حالاتو نه به داسې بې وسایت تېرولم لکه چې څرنګې غنم د جرندې پل نه وځي ضرورتونو هم بې ځایه رانه جبې وکړې چې چونګ اوړه ونه خورم لپې لپې خاورې وخورم چې د معذورې لور ارمان نه نیمګړی نه شي د خپل ویرجن داستان د علم د کیسه چاته وکم چې یوه ورځ خپله معذوره لور مې ښار ته بوتله د دم درود او د سختونو نه واپس چې راتلو هغې زما د لاس لستوڼی ما نه کلک ونیو بیا د دمګري نه چې څو قدمه مخکې لاړو نو په کړي کې ګرمې ګرمې پکوړې پخېدې لور مې اصرار وکړو چې ما له پکوړې واخله لور مې اصرار وکړو چې ما له پکوړې واخله ما پې ځان غلی کړو د ډېرې تنګدستی د وجې خو هغه لوږې ونیولې بیا یې ضد وکړو چې بابا ما له پکوړې واخله که مې هر څو ورته بانې وکړې ما ورټله خو د خپل ضد نه غړېده بیا په سلګو شوه راته هغې په سپورو شونډو باندې ډېر وویل خو ما زړه کلک کو بانه مې ورته ونیوله چې دغه مخکې بل دوکان کې درله اخلم لورې هغې به شاته کتو ما به مخکې راښکه د غریبۍ مېرمنه واخلم د نیستی مېرمنه سړی به خپل بچي ته وسوځي په سرو سکروټو چې د خوراک هوټل به راغلو اقبال صاحب چې د خوراک هوټل به راغلو ما به لور په غېږ کا او سمدستي به مې په مخ ورته څادر واچو ولې چې هر هوټل کې سیخ کباب چرګان ځوړند او د بې وسی سپي ما پسې په ټوله لار غپېده او بدې ورځې راته لاره چېرته نه پرېښوده له ډېرې ستړې نه مې هم د غېږې نه کوزوله فیاضه د ډېرې ستړې نه مې هم د غېږې نه کوزوله چې چېرته لاره کې څه ونه ګوري ونه غواړي خو څو لازې پسې څادر د مخ نه لرې کړلو او ناڅاپي یو دوکان کې په ګوډی نظر شو ویلې بابا ماله ګوډی واخله خو څو لازې پسې څادر د مخ نه لرې کړلو لازې پسې څادر د مخ نه لرې کړلو ناڅاپي یو دوکان کې په ګوډی نظر شو ویلې بابا ماله ګوډی واخله که مې هر څو ورته بانې وکړې ما ورټله خو د خپل ضد نه غړېده بیا په سلګو شوه راته شوه رامعلومه چې مې نور پې باندې وس نه رسي رامعلومه چې مې نور پې باندې وس نه رسي څو مې سرې ویم څه په چلول مې دي د سترګو چشمې لرې کړلې چشمې مې ځمکې ته خطا کې ما پې خپه کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډی ته چېرته ونه ګوري ما د دې بیرې د معذورې لور چشمې ماته کړي څه اکرام صاحب څه په چلول مې د سترګو چشمې لرې کړلې او چشمې مې ځمکې ته خطا کې ما پې خپه کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډی ته چېرته ونه ګوري ما د دې ویرې د معذورې لور چشمې ماتې کړې بیا ما به سر که رانږدې ورته مې ښه وژړل چې درله اخلم که نه هغې وړو سلګو کې ویل ګوډی نه اخلم ما له چشمې واخله بابا ما له چشمې